بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه باندې د ساروان خبرونه ته ټول په خیر راغلی. خاغلو او اغلو لیدونکو په هر ځای کې چې تاسو زمونږ د خبرونه ګوري یا سبا ګوري یا یو هفته بعد ګوري، هر وخت چې ګوري زمونږ احترام، زمونږ سلام او زمونږ د خوانه ډېر درناوی قبول کړي. یوازې زما د خوانه نه، د دې خبرونو د ټولو دایمي ملګرو او د افغانستان د سیاست ډېرو پوه او محترمو تحلیل کوونکو له خوا نه چې تاسو حتما ورسره بلد یاست، ځکه دا نوې خبره نه ده. تقریبا درې نیم کال شوم دغه ټیم تاسو په خدمت کې دی. تاسو ته د افغانستان په باب، د جهان په باب خپل نظریات وړاندې کوي. هغه تحلیلونه کوي چې ډېر خلک په نورو رسنیو کې یا په نورو میډیایي خپرونو کې د هغې د ځان ساتي او احتیاط ورسره کوي. موږ هم احتیاط کوو، اما زمونږ احتیاط داسې نه دی چې موږ په ډېرو شیانو باندې سترګې پټې کړو، هغه خبرې وکړو چې خلک پرې خوشحاله شي. موږ هغسې نه کوو. زموږ خپرونې فرق لري. د دې خبرو ترڅنګ نن د پنجشنبې ورځ د اکتوبر 23 نیټه ده، کال 2025 دی. او ما سره زما خپل ښاغلي ملګري دوستان چې د هر یو نظر ډېر سخت مشکور او ممنون یم او مننه تنه کوم په دا درې نیم کالو کې د ساروان خپرونه صفر نه داسې د زرهاو درجې پورته رسولې ده. ما سره ډاکټر صاحب نثار، ډاکټر صاحب احمد زی را سره دی، ښاغلی نثار کریم زی را سره دی، توریالی ځاځی را سره دی، ښاغلی تابع صاحب را سره دی. دا 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 ښاغلي چې دلته په دې خپرونه کې دي، زه خو ورته ټولو ته ډېر په درنه سترګه ګورم، احترام لرم، ځکه دا ډېر عزتمند خلک، ملي خلک، د وطن په ښېګڼو باندې مین او د وطن د ملي ارزښتونو شدید طرفدار خلک دي. او په هیڅ رقم د افغانستان د ملي ګټو په بنیادونو باندې په هیڅ شکل باندې هیڅ نو ډول نه مخالفت ته حاضر دي او نه بل او نه بل او نه بل. زمونږ د خپرونې هغه سوژه او شکل داسې دی چې موږ په هره خپرونه کې د تېرې اونۍ په هغه مهمو مطالبو باندې یو څه خبرې کوو. هغه ډېر سرسري پیرزو، خو په یوه موضوع باندې زموږ ټول ملګري ورباندې تحلیل لري، هغه زموږ د هفتې خبره وي. دې اونۍ کې موږ په دوه شیانو باندې شاید ډېرې خبرې ولرو. یوه موضوع دا ده چې تېره اونۍ موږ تاسو ټول شاهدان وشو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دوحې قطر کې د ترکیې او د قطر په منځګړیتوب باندې هلته یو مجلس جوړ شو چې هغه کومه نښته چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سرحدي مناطقو کې شروع شو. پاکستانیانو خپله ډېره ځمکه د لاسه ورکړه، پوستې خپلې د لاسه ورکړې، عسکر یې ژوندي او مړه د لاسه ورکړه. داسې ډېرې قصې نور هم پکې پېښې شوې. یعنې پاکستانیانو د ځمکني جګړه کې چې هغه نظامي اشخاص پرې ډېر ښه پوهېږي نسبت ماته، خو زما په نظر باندې پاکستانیانو کامل شکست کړی په دې جګړه کې. نو د هغې جګړې د دغه دپاره د اوربند لپاره، د اوربند د ټینګېدو لپاره د قطر په هیواد کې د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر، سرپرست دفاع وزیر ښاغلی ملا یعقوب او د پاکستان د خانمه خواجه آصف د خبرو لپاره هلته یو بل سره کېناستو. دوی په بعضو مسایلو باندې سره توافق وکړو. دغه توافق په موادو باندې به هم خبرې کوو، خو اصلي خبره دا ده چې دغه اوربند به دوام وکړي که به یې ونه کړي. زمونږ ټوله موضوع په دې باندې ده. راځم د اول به په همدې وغږېږو. هغه کوم مواد، درې مادې په دغه توافقنامه ورته وایي، او که تاسو یو د څه ورته وایي، د مفاهمو یو سرحد ورته وایي. په درې موادو باندې به ډېرې خبرې وشي او خبرې پرې شوي دي. یوه خبره خو پکې دا وه چې افغان پناه وړونکي چې په پاکستان کې د کلونو راځي خو ته ژوند کوي، دا به په ډېر سرعت او په ډېر جدیت سره ټول د پاکستان نه وباسي. دا به وځي. یو دا خبره وه. او درېیمه خبره پکې هغه دا وه چې افغانستان به د پاکستان سره تعهد او وعده کوي چې دا البته د پاکستانیانو غوښتنه ده، ورسره به وعده کوي چې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ټول بنیادونه او جرړې که په افغانستان کې شته هغه به له منځه وړي، او د دې نهضت او حرکت په له منځه وړلو کې به د پاکستان سره کومک کوي. ټولې خبرې یو خوا ته که دغه خبره ډېره قابل د غور او تعمق ده چې دا ده چې هغه دا ده چې
مشکل د پاکستان دی، تولید د پاکستان دی، تروریست پاکستان جوړ کړی، د ټي ټي پی تحریک پاکستانیانو جوړ کو، د مشرف په وخت کې دا غنه جوړ شو، جګړې د دې ترمنځ وشوي. نو دا د افغانستان په اسلامي امارت او د افغانستان په حکومت او ملت پورې اړه څه لري چې ته د افغانستان په خاوره باندې بې ځایه حملې وکړې او بدماشي شروع کړې په دې منطقه کې چې زه بدماش وم. دا په موږ اړه نه لري اصلا. ته پوهېږې خپل مشکل دې پوهېږي دې باندې منطقي صاحب دا خبره کړې ده. د اسلامي امارت وایم ذبیح الله مجاهد دا خبره په کراتو کراتو کړې ده چې دا ستاسو خپل تکلیف دی، خپل مشکل هم دی. که زموږ منځګړتوب ته کومک ته په دې لحاظ ضرورت وي چې ستاسو او د ټي ټي پي ترمنځ کومه فیصله وروغه وشي، هغې کې موږ حاضر یو. په هغې کې رښتیا هم اسلامي امارت دوه درې ځلې د اقدام وکړ، د دوی ترمنځ کېناستل چې وروغه وشي. او د ذبیح الله مجاهد په خبرو په قول باندې چې دا کار یو قسم ناشونه دی ویلې، او موږ پکې نور غرض نه لرو. دا ډېر یو قاطع تصمیم و چې دوی نیولی، او ما دا خبرې واورېدې چې اسلامي امارت وویلې چې زه دواړو په منځ کې غرض لرم. او بل بلې دوه خبرې چې ډېرې مهمې دي، هغه د افغانستان دپاره قطر فیصله وکړه چې خپل دفترونه په افغانستان کې سفارت دغه ته جګ کړي، مقام ته جګ کړي. هندوستان په دا فیصله وکړه، او په هندوستان کې چې هغه کومه ډېره ښه درنده او ډېره شانداره پذیرایي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقي نه شوې ده، رښتیا هغه بې مثاله و. او په دغه خبرو باندې د پاکستان ته ډېر قهر ورغی. او پاکستانیان داسې فکر چې افغانستان د دوی فقط تکک منصوبه ده، یا د دوی د خوښې ټول اعمال بالته اجرا کېږي او خلک به ورته غوږ کړي. نن او زمونږ خبرې په همدغه برخو کې به راځي او تاویږي به. خو نوې خبره چې بیخي په دنیا کې هم نوې ده، جهان هم بیخي متوجه کړی دی، هغه دا ده چې په جاپان کې سنا تکاچي یوه ښځه د لومړي ځل لپاره د جاپان په تاریخ کې د صدر اعظم په حیث باندې انتخاب شوې ده. دا ښځه د ښځو د حقوقو، د ښځو د نهضت ډېره شدیده یوه طرفداره ښځه ده. یعنې دغه لغاتو په قالب کې سړی داسې لیدلی شي چې دی وایي چې دا یو شدیده فیمینسته ښځه بولي. او دا په خپله د مارګریت تاچر د افکارو نه ډېره سخته دغه د متاثره، او تقریبا د هغې د خط پیرو یوه ښځه ده. او دا نوې واقعه په جاپان کې، په دنیا کې ټول خلک منتظر دي چې د دې ښځې نه به څه ګوري. دا بله خبره. راځو خپلو اصلي مطالبو ته. ډاکټر صاحب احمد، زه ستاسو نه به شروع وکړم. ستاسو په نظر باندې دغه اوربند چې د دریو موادو په توافق باندې د خواجه آصف د وینا له قراره دواړو خواو پرې موافقه وشوه، او په ترکیه کې به په 9 دی که په څویم باندې هلته به بیا دوی سره کینی وو، او هغه اصلي قرارداد به هلته امضا کوي. دا اوربند به دوامدار شي، دا یوه خبره ده. بله خبره دا چې د دغه هوکړې ترمنځ چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ شوې ده، پاکستان دا درې شیونه نه غواړي. زه سل په سلو کې په دې متیقن یم چې د دې درې خبرو شاته پاکستان نور څه غوښتنې لري، او یا دا ده چې خپل ځان د یوې ډېرې قوي، عیارې او اوږدې جګړې لپاره اماده کوي د افغانستان سره. ځکه چې موږ نوره ډېرې تبصرې پرې نه کوو. د پاکستان اردو یوه عجیبه اردو ده، هر وخت کې هر چا کرا کړې ده. اسرائیلو د کرا کړې ده، ضیاء الحق په وخت کې، د چا په وخت کې، دغسې نورو ممالکو دنیا کې، او دوی ډېر مرګونه او قتلونه وکړه په همدغه اجورتي عسکرو باندې. بیا هم داسې شکونه شته چې د چا له خوا نه اجاره شوي دي، وظیفه ورکړل شوې ده، پیسې به ورکول کېږي، او دوی به د افغانستان سره د یوې دوامداره جګړې لپاره تابع نیسي. خو دلته به بیا په دې قراردادونو د شیانو باندې خلک غولوي، او ډېر کوشش کوي چې افغانستان اسلامي امارت هم په دې باندې اغفال کړي. زه امیدوار یم د افغانستان د اسلامي امارت مشران او خلک، او د ستراتیژیستان او سیاستمداران د ساده خلک نه دي، ټولو شیانو ته په ډېرو عمیقو کتنو باندې دي. احمد صاحب، که ته یعنې دا دوه خبرې
ستا د نظر څه بنیادونه پکې تاسو ګورئ چې شته پکې، او دا اوربند به دوام وکړي د پاکستان د نظامی اخلاقو په تله باندې چې وسره وتلي. مننه خلم صاحب، تاسو او تاسو ملمنو همدارنګه قدرمن لیدونکو ته خبرې کې هیله وړاندې کوم. البته اول د پاکستان د يرغل په ډیرو شدیدو ټکو باندې ټول افغانانو غندلي او بیا هم غندو. اما دا چې اوربند په ظاهر کې عملی سو، دا یو مثبت ګام دی. خو خبره دا ده چې پاکستان تل د نیابتي جګړو یو ښه میدان و او د افغانستان په اړه یې ډېر ښې نیابتي کړۍ دي په تېرو 40 کالو کې جوړه کړې وه. هغه د افغانستان د ثبات د ورانولو لپاره تجهیز او تربیه کړل. فعلا فکر کوم خپل پاکستان په همدغه رول کې قرار لري او دا منایز یو نقطه د فشار دی افغانستان په کومه ادارې باندې ده. چون که موږ تاسو جهاني سیاست ته وګورو، د جمهوریت رنګیدل نه وروسته د طالبانو واکمنۍ او بل اخره 180 درجه تغییر د پالیسۍ څخه د طالبانو نږدېوالی روسیې او چین او ایران سره او هند سره بل اخره دا د امریکا د مزاج خلاف یو غوړی خبره ده او دا په هیڅ وجه نسی تحملولای. لبل لورنه په کراتو مراتو سره دوی شفاهي اخبارونه د بودیجې د قطع کولو همدارنګه د بګرام د هوایي ډګر د موضوع خبره یاد کړه چې تاسو د ښاغلي ټرمپ وینا په لندن کې چې روسي لیدنې درلودله، هلته په سټیج کې ویل چې د افغانستان د بګرام هوایي ډګر به منګه برته نیسو او که چیرې دا کارونه سې ډېر بد عواقب به رامنځته سي. څنګه چې ما پخوا هم ویلي و، د اسف منیر د پاکستان د لوی درستي سفر پاکستان ته په ډېر لنډه مقطع زماني کې او هغه هم د ښاغلي ټرمپ سره لیدنه په د کمرو تر شا، البته په دوه ونه لیدلو سره دغه یو څه کوي د افغانستان په باب باندې ځینې شیان بیانوي. لبل لورنه د آی ایم اف د قرضې ورکړه پاکستان ته ټول هغه موارد دي چې کولای شو موږ د دغه برید تر شا پورې دا تحلیل او تجزیه کوو. پاکستان ناچاره دی فعلا د اقتصادي له پلوه نه او له بل د امنیتي له پلوه نه چې یو طرف ته خپل ځان لري تمایل پیدا کړي. فعلا پاکستان منزوي دی، اما د پاکستان بورډ په دې کې د صدیقي ډاکټرین او سیاستونه او استخبارات په نظام کې مجموع کې دوی ډیره ښه لوبه کوي. په ډیره اساسه مقطع د زماني کې ځان ته کې پلمې جوړوي او ځان ته امتیازات اخلي، لکه څنګه چې د جهاد په نامه باندې په میلیونو ډالر ترلاسه کړل او خپل هیواد ودان ک د اته د اټومي وسلو خاوند سو. څنګه بیا گاونډي سره افغانستان دا یو ویجاړ ک. فعلا هم زه فکر کوم پاکستان ته ویل سوي دي چې دا عمل باید تر سره کړي. کنه زه فکر نه کوم پاکستان په یوازې توپ سره دا جرأت ولري چې په مستقیم ډول باندې هوایي بریدو ته د افغانستان په خاورو کې هغه کې لاس برکړي. دا منو چې په تیر وختو کې هم توپخانه‌ای بریدونه د افغانستان په سرحداتو کې ولکه کونړ خوست او پکتیا کې، اما په مستقیم ډول باندې څنګه هوایي بریدونه وسی دا د پاکستان له توان څخه یا د پاکستان لغه ګوردی له مړی څخه ډیره لویه خبره ده. زه فکر کوم دا پس د پردې نوري خبرې دی او نقطه د فشار طالبانو ته دا سي تړون لاسلیک سو دا به دوام عمومي کوونه مې زه فکر نه کوم. په دې خاطر سي تړون خپل درې اصل لري. تړون هغه وخت مې سره زیات تفاهم د دوه ډلو ترمنځ چې وی په یو اوږدمهاله جګړه کې نتیجې ته نه رسیږي او بل اخر تړون ته ځي. دوم استعداد سي یو طرف برلاسه ناچاری کې دوم طرف سبا تړون ته رسي غاړه کې دي. دریم موضوع د نړیوالو یا د دریم منځګړیو مداخله ده چې دلته بیا تړون مې سره دا سي تړون د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ په دوحه کې تر سره شو. زه فکر کوم چې د طالبانو اداره د تپډیر په زیرکی سره دا کار وکړ او د تابعیت سړی مثبت کړی ورکړي. کچېره د پاکستان د دفاع وزیر افغانستان ته راغلی وای، دوی ورته ویزا ورکړې وای، دلته سل په سلو کې په طالبانو پورې دا تور لګي د پاکستان ګوډاګیان دي. یا کچېره د پاکستان آیات
د ابوبکر د افغانستان هیات پاکستان تللی وای عین همداسې یو تور باندې لګید. زه فکر کوم دلته ډېر دوی له ذکاوت څخه مختصم مطرح کړه چې هم در ستراتیژیکي فعلا بلد شوي دي چې څه رقم لوبه وکړي او دا یې بوتله قطر ته د دې خطو په څه کې ده. خطو بیا اول دا کړه چې دلته درېمګړي داخل شول یعنی یو حقوقي ضمانت یې ترلاسه کړ. که چیرې هر غړی له دې نه سرغړونه کوي دریم چې هلته ترکیه او د قطر حکومت دی دوی د درېمګړي په حیث باندې کولی دلته مداخله وکړي او بالاخره ووایي چې څوک ملامت او څوک هغه دی برحق دی. دا فکر کوم ډېر ښه کار اوس. اما زه فکر کوم چې دغه اوربند به تداوم ونه کړي. هغه دې لپاره تداوم نه کوي چې پاکستان ته پروژه ورکړل شوې ده او د دې پروژې د عملي کولو لپاره دا باید خصمانه اقدام وکړي. هغه په دې معنی تړون چې امضا شو دلته د دواړو جانبو تعهد ته ضرورت دی چې دوی باید تعهد لري اما کوم ماده د تړون چې دی هغه عملي کړي. یو بل سره استخباراتي راکړه ورکړه د په موارد کې ولري او دا باید په شفافیت باندې وشي. درېمګړي ته جوابګو وشي. اوس راغلو د پاکستان یا مثلا 13 ورځ فکر کوم د پاکستان د دفاع وزیر بیا ویلي اوس دا نه د تیوران د ویلي مرز دی. نو دا اغراضامیزه خبرې دي. دا خبرې چې غواړي فضا بیا کړکېچنه کړي غواړي بیا دلته تشنج رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې په دې گفتارو سره یا په دې کړنو سره چې د پاکستان حکومت کوي یا د فکر کوم 13 ورځې کما اشتباه نه وي کړی په هغه کې کراچۍ کې او کوم بل ایالت کې افغان کډوالې جبران هغه کړی دي راوېستلي دي. دا راوځي دا د تړون په ماده کې نه دي. الته ویلي د کډوالو رانستنېدل به په اساس د بین المللي هغه قواعدو سره وي یعنی په تدریج باید صورت ونیسي. دلته د افغانستان حکومت هم ورته عملي کې ولري. بنان زه فکر کوم دا تړون سر له وسه پاکستان نقض کړی ده او د دې نقض تر شا پورې عمدن پروژه ده چې دا باید پاکستان عملي کړي. ډاکټر صاحب که دغه ستاسو د وینا له قراره د تړون نقض شي او پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نشي او بیا په افغانستان باندې حملې وکړي ستاسو د نظر نه افغانان باید څه وکړي؟ خب که چیرې موږ د نظامي اړخ نه وګورو دلته زلران صاحب ساده او بخي زازه صاحب ساده کوي چې بهتره په دې مورد باندې نظر ورکړي. موږ د نظامی قوت نظر نه پاکستان سره نه پرتله کیږي او پاکستان خپل نظامی قوت د تیرې جګړې سین سره درلود هغه په ډاګه کې په کوم حد کې دی. دا چې پاکستان وایي زه اتومي وسله لرم او دفاعي سیستم یا هوایي سیستم زما ډېر اوچت دا منو نفوذ نه د تاکتیکس له نظر نه دا ټول شی نه موږ منو. ولې یو شی داسې افغانان بیا په جګړه کې یو مورال لري دلته یو ملي هویت ده. هغه په دې معنی چې افغانستان یو ملي هویت یو حقیقي هیواد ده چې دا په کلونو په هغه لري تاریخ لري. دراله چې پاکستان په یو جعلي جغرافیه باندې رامنځته شوی د خپل بقا لپاره باید جګړه وکړي. نو د دې بقا لپاره بیا تعهد نشته دی. د ملت تعهد دوی سره نشته. څنګه تاسو مخکې د ټي ټي پی موضوع را یاد کړه. ګوري ټي ټي پی د پاکستان د بطن راغلی. هغه د پاکستان په خاورو کې اولسي ملاتړ لري. د پاکستان جز دی. هغه خپل حق او حقوق غواړي. یو مرور ورور دی اما هغه خپل حقوق غواړي پاکستان حکومت ورته نه ورکوي. بنا دا یو استبدادي نظام د خپل اتباع او حقوق نشي ورکوي. وخت تر خپل د اتباع او حقوق نه ورکوي او گاونډي هیواد کې مداخله کوي دا نه منطق مني نه سیاست مني. ټي ټي پی خو افغانستان نه د رامنځته کړی دا. ټي ټي پی افغانستان نه دروځلای دا نه دا په وسلو باندې سمبال کړی بلکې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې ده د جز دی او دوی غواړي په یو سوله‌میزه طریقه باندې په دولت کې شریک اوسي خپل حق واخلي او دا د دوی مشروع حق دی. بنان دلته د پاکستان خپل وګړو سره هم په دوګونی سیاست باندې مخته او دا تداوم نه لري. دا په نه په پاکستان کې بلکې په منطقه کې تشنج رامنځته کوي. ډېر مننه. تشکر کوم ډاکټر صاحب تشکر کوم. زازه صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. आवाज نه اوري زازه صاحب ما ته وایي بله السلام علیکم مشکل تابع صاحب ته وایي نه تاسو ته وایم
دا تابع صاحب هغه به هم راځي د خیره. ستړي مه شئ، درته وایم ځاځي صاحب په خیر مننه. راغلی. تا خو د ډاکټر صاحب احمدزي خبرې دې واورېدې. نو بله. هغه د اوربند ماتېدونکي ګوري، ځکه وایي پاکستانیانو همیش دا لوبه کړې او هغه د پاکستانیانو قواو ته وظیفه ورکړل شوې ده او د دې عسکر د یو وخت لپاره اردو یې اجاره شوی دی، هغه به خپله وظیفه اجرا کوي. د خپلې وظیفې د اجرا لپاره دوی مجبور دي چې اوربند مات کړي، د افغانستان سره جګړه وکړي. نو که دا جګړه وشي او دوی اوربند مات کړي، د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد خو ویل چې د خپل ځان نه دفاع دا موږ بیا خپل حق بولو، په تمام معنا موږ د خپل ځان نه دفاع کوو. په نظامي لحاظ ډاکټر صاحب خر نه پې واچوله، دا واضح خبره ده، پاکستان قوي اردو لري. خو اردو هغه سیاهي لشکر دی، زموږ ستاسو د متلونو په اصطلاح سیاهي لشکر دی، مګر د مورال په حیث باندې د افغانانو د اردو په رنګ مورال نه لري، دا واقعیت دی. او همدغه دلیل دی چې په هغه لومړۍ ورځو کې یا په هغه لومړۍ ډېر سپک برخورد کې یو د بل سره دوی ډېر شیونه د لاسه ورکړل. تاسو هم په دې عقیده یاستئ که چېرته دا خبره وشي افغانستان د خپل ځان د دفاع حق لري، که دا جګړه شروع شي آیا افغانانو ته به ګټه وکړي او که دا به د افغانانو په تاوان تمام شي دا جنګ؟ سلامونه، نیکی هیلې ګران خادم صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب احمدزي ته، محترم تابع صاحب ته، محترم کریمزي صاحب ته، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو یو ډاډ خپل ټولو وطنوال ته ورکوم چې پاکستان دا توان او قدرت بیا نه لري چې پر افغانستان باندې نظامی یرغل وکړي. ولې اوس نړۍ په دې باندې پوه شوې ده او ټول نړۍ هیوادونه دوی خو خپل ډیپلوماټیک اړیکې د یو بل سره لري، ټول تماس نسی په دې پوه شوې ده چې پاکستان د ترهګر تروریستي ډلو ټپلو د روزنې ځاله ده او دلته ترهګر روزل کیږي. دا د افغانستان لپاره او د سیمې هیوادو نړیوالو لپاره ډیر ستر خطر ده. په خپل دغه ګرچې پاکستان ملت ما غرض نشته، ملت مستضعف ده، مګر خپل نظام د پاکستان چې ده دا چې دوی چا څو نفر نه مې واورېدل چې غرور یې له لاسه ورکړو، امارت اسلامي نه غوښتنه وکړه چې 840 کاله باید د ساعته باید دوربند وشي. دا یو جوړه شوې پروژه ده چې د انګریزانو امریکایانو لخوا په دې سیمه کې د دوی د سیاسي اهدافو لپاره جوړه شوې ده. دا غرور نه لري. مونږ افغانان دا غرور لرو، ولې دا د پلرونو نیکونو مونږ ته میراث پاتې ده. دا اوس دغه یو شمېر دغه پرونی زه بخښنه غواړم دا خبره کوم، د کثافات سپږې ورږې کدوسرې چې په دې پردی هیوادو کې ناست دي، دوی هر څه له لاسه ورکړي دي او په دوی چې همیشه ویل چې طالبان پاکستانیان دي، مګر په خپله په شرمو وشرمېدل، پاکستان غیږې ته ځان واچولو. د دوی فقط د یو شمېر نورو سیاسونو په خبرو کې بدلون راغلی ده، مګر کرکټرونه نه دي تبدیل شوي. تاسې ټول پیژنئ چې په دې بهرنۍ رسنیو کې دوی د موجوده نظام حکومت پر وړاندې د خپلو سیاسي اهدافو د خپل واکمنۍ لپاره کار کوي، چې همدغو پرونیو جنایتکارانو په افغانستان کې هره ورځ تاسې خبرو کې اورئ 3.9 میلیون جریبه ځمکه دوی غصب کړې ده، چې د اریانا په نامه باندې چې یو ځای و کورونه کې جوړ شوي وو، هغه هم طالبانو دولتي کړله او په ننګرهار کې د اسحاق ګیلاني نه پیغام 600 جریبه ځمکه و، هغه هم دولتي کړله. دغه څه لوبې چې په افغانستان کې را سره شولې، د افغانستان اردو له منځه لاړه، دا ټوله سیاسي لوبې وې، عمدن و قصدن د شعوري دا کار وشو. مثلا همدغه رباني و مسعود په 9 جولای د 1992 کال د جنرال حمید ګل سره قرارداد وکړلو، د افغانستان ټول هوایي تجهیزات، ځمکني تجهیزات، ټانکونه، الوتکې پاکستان ته
ورکړلې او دا زمینه پاکستان ته نن مساعده کړل چې پر افغانستان باندې نظامی یرغل وکړي. له بلې خوا نه اوس زما غږ په امارت اسلامي باندې دا چې تر پرونه پورې هر څه شوي دي، موږ تاسې ټول ورباندې خبر یو. موږ د دغه ولس او د دغه هیواد د راتلونکي لپاره باید هغه هڅې وکړو چې دغه پاکستان دغه برید پر افغانستان باندې یوه ګټه افغانستان ته وکړله چې د ولسونو په منځ کې د ملي یووالي لپاره د ملي دریځونه د خلکو ثابت کړل چې دوی د افغانستان ملاتړ د پاکستان پر ضد باندې خپل هغه ملاتړ تر سره کوي. اوس دا چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په دغه تړون کې بعضې مسایل دي چې هغه موږ نشر ته نه دي سپارلي. یو خو دا خو سیاسي اهداف لري، دا په خپله یو جنایت ده چې طالبان دوی بدنامه کړي چې دغه نشر ته نه سپاري، شاید د پاکستان سره خصوصي کړي. اما د ډیپلوماسۍ له لحاظه نړیوالو کنوانسیونونو قوانینو کې ضرور نه ده چې هر شی نړیوال ته ښکاره شي. دا چې اوس په خپله ښاغلي مجاهد وویل چې په د 25 د اکتوبر کې استانبول د ترکیې کې چې غونډه ترسره کیږي دغه مسایل به هلته مطرح شي. اوس زما غږ پر ټولو همدغه امارت اسلامي باندې دا ده چې یو وړاندیز ورته لرم چې نوره دوی باید هرې غونډې ته، هر کنفرانس ته، هرې ناستې ته ونه دانګي، د دې لپاره چې دا څه ناستې غونډې چې د دوی د حاکمیت نه تر نن ورځې پورې په نړۍ کې ترسره شولې، هېڅ کومه مثبته کړنه یې نه درلودله. هغه زموږ هغه د نیکونو پلرونو غرور هم د منځه لاړو. که اوس دوی غواړي ویې لیدل چې ولس هم د دوی ملاتړ کوي، ولس پر سره درېدلی ده، اوس دوی باید د نړۍ هېڅ غونډې ته مراجعه ونه کړي، ونه دانګي او د نړیوال سره دوی د نړیوالو سره ستونزه نه لري. نړیوال د خپل سیاسي اهدافو لپاره ستونزې د افغانستان ته رامنځته کوي او پاکستان د همدې لپاره په دې سیمه کې رامنځته شوی ده. که هر څوک کوم ستونزه لري مستقیما د راشي افغانستان ته د امارت اسلامي سره د خبرې وکړي چې ورسره وغږېږي. د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی ده. اوس افغانستان تقریبا 90% د نړیوالو د سیاسي اهدافو او د درواغو د لوبو څخه ژغورل شوی ده. یو نظام په افغانستان کې حاکم ده چې امنیت په افغانستان کې راوستی ده. نو د دې لپاره باید نوره امارت اسلامي خپل ناپیلتوب غیر منسلکتوب وساتي د نړیوالو ټولو هیوادو سره، همداسې چې هغو هیوادو دوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي دي، لکه هند په دې تیرو څو لسیزو کې هر نوع حالت چې په افغانستان کې وو مګم دوی خپلې مرستې کړي دي او په خپل همدغه قرارداد کې چې رباني او مسعود جنرال امیدګل سره وکړلو په هغه کې یوه ډیره جنایتکارانه پریکړه د همدغه جنایتکار رباني او مسعود کړې ده چې ویلي دي چې په افغانستان کې ماغه د رباني په وخت کې هر نظامی افسر چې مقرریږي باید د پاکستان نظامیان مقرر کی، تبدیل کی او ځایونه ورته تعیین کی. یعنی د افغانستان په تاریخ کې دومره جنایت چې د خپل هیواد ولس پر وړاندې نه وکړي لکه دغه کړی ده. تاسې ماته یو پښتون وښیي چې دغسې جنایات کړي وي چې د خپل د هیواد د عزت او حیثیت او ناموس او شرف ساتون وزارت دفاع له منځه وړي وي. اوس نو هغه وخت را رسېدلی دی چې ټول افغانان سره متحد شي، یو لاس شي، د شخصي حقوقو څخه صرف نظر وکړي، د قومي جوړښتونو لپاره هڅې وکړي، یو بل په غېږ کې ونیسي تر څو نوره ونه کولی شو. ولې نړۍ پوه شوله، نړۍ په دې پوهېږي چې پر افغانستان باندې چې دا څه زبرځواکو هیوادونو یرغل کړی ده، بې شرمانه مات سره مخامخ شوي دي. همدغه په پاکستان باندې د دفاع وزیر برید او د ښاغلي مجاهد وینا دا عادي خبره نه وه. دا خو د دې لپاره چې دوی اوس په دې مطمئن دي چې دوی اوس هغه وسلې او سلاګانې لري که هوایم نه لري. دا اوس نن په پنجشیر کې یوه جټ الوتکه د یو کور نه یې راوباسله چې د پنجشیر کې غلا شوې وه. یعنې تاسې وګورئ د دې نه ستر جنایت بل څوک په بل هیواد کې د یو قوم یو ایالت یو علاقهداري د خپل هیواد او د ولس پر وړاندې ترسره کوي نه ترسره کوي. اوس هغه لاړل د تاریخ تورو کندو ته وسپارل شول. اوس باید موږ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره هڅې وکړو چې څنګه کولی شو هیواد د دغه غمیز څخه وژغورو.
مننه. زه صاحب ډېره مننه کوم. دوه پوښتنې ما سره پیدا دي ستا په دغه څه. یو خو د یو نظامي شخص په حیث باندې غواړم دغه خبره لږه واضحه کړي زموږ د محترمو ټولو لیدونکو ته. هغه څوک چې د جګړې په جریان کې د خپل وطن په ضد د دښمن سره همکاري وکړي او یا د دښمن ملاتړ وکړي، د نظامي نګاه نه د هغې سړي شخص جزا څه شي ده؟ اعدام د په نظامي کې که تاسې د نظام هغه تعلیماتنامه او خدمات داخله ولولئ، بله یو سرباز چې د خپل قطعې نه وتښتي سربازي نه، هغه حکم د اعدام ده. بیا خو څه کوي چې هغه مارشال او جنرال د مارشال او افسران نظامي دا هیڅ د ژوندانه حق نه لري. دا د افغانستان په دغه خلکو چې په دغه جګړې په جریان کې د افغانستان په ضد د پاکستان ملاتړونه وکړه په سیاسي او په لحاظ او په بل لحاظ او بل لحاظ باندې، د دې خلکو سره د طالبانو عکس العمل باید څه شي وي د افغانستان؟ د دې خلکو سره د طالبانو عکس العمل د دوی باید تابعیت واخیستل شي او د افغاني تذکرې د دوی نه واخیستل شي. امارت اسلامي باید دغه هیوادو سره اړیکې ونیسي او وړاندیز ورته وکړي چې دوی باید افغانستان ته وسپاري، ولې دوی جنگي جنایتکاران دي، جرمونه په افغانستان کې ترسره کړي. دا د نړیوال قانون ده، ملګرو ملتونو کنوانسیون ته تاسې مراجعه وکړئ، مانه ماده یې را شوې ده. هر هیواد کې چې د یو بل هیواد غړی اوسیږي او د خپل هیواد پر وړاندې جنایت کړي، دا قانوني حق لري چې هغه هیواد دغه غوښتنه دغه هیواد څخه وکړي، بیرته هغه هیواد ته وسپاري، هغه هلته د ولس محکمې ته وړاندې شي. دا خو واضح ده، په دې باندې ټول افغانان پوهېږي، غیر د دې د طرفدارانو نه چې ټولو هغه کسانو چې په شکل د اشکالو د جګړې په دغه حالت کې چې زمونږ افغانان د خپلې خاورې په دفاع کې هلته شهیدانېده، ګرمه اسلحه په اوږه وه، ولږه تونده ټول شي په ځان قبول کړي او دوی د دښمن ملاتړ کو، دا ستر نه بخښونکی ملي خیانت دی په نظر باندې. او د دې ملي خیانت جزا لکه څنګه چې تاسو ویل زازه صاحب باید د افغانستان اسلامي امارت د دوی په حضور او د دوی په غیاب کې اعلان کی او وایي ټاکي ورته دا هر څه کدا کار ونشي نو هغه قصه به شي. د اجازه راکړئ نو خبره دغه شوه. د داود خان د جمهوریت په وخت یو هلک د آلمان نه راغلی و، د آلمان نه راغلی په دې قرغه کې لمبل، هلته غون خو ته بیچارهګۍ وفات شو. دغه غون کابل خلک په دې مرګ خفه وو او ډېرو خلکو را ورته ژړل، ډېر ځوان هلته په جرمني کې طب لوستو. نو هغه یو چا نه پوښتنه وشوې ده چې ولې دومره ورته ژاړې؟ ویلې ژاړم دې دپاره چې په دې هلک خو به خفه یم که به نه یم، خو ژاړم دې دپاره چې د ځوانانو د مرګ دروازې خلاص شو. نو زه دا وایم که اسلامي امارت د دوی په مقابل کې یو عکس العمل چې د قانون په لحاظ هغه یعنی لازم وي او د افغانستان ملي حیثیت او غرور پکې وساتل شي، ځکه د خلکو خو د افغانانو غرور هم د خپل لاندې کړ، د خلکو د افغانانو حیثیت هم د خپل لاندې کړ، د خلکو جهان ته داسې وښوده چې په افغانانو کې دغسې ټنګسري او دغسې بې هویته خلک هم شته، دا یې وښوده. نو که اسلامي امارت د دوی په مقابل کې که په غیاب کې دی که په دغه کې دی، ستره محکمه باید په دې کې فیصله وکړي. د افغانستان د وزیر دفاع د وزارت هغه نظامي محکمه باید په دې باندې مجلس وکړي او په دې کې فیصله وکړي، دې باندې یو څه صادر کړي، که نه د دغسې ملي خاینونو دپاره دروازه خلاصه پاتې کېږي او هر څوک به دا معاملې کوي د افغانستان په سر باندې. د دې مخنیوی د قانون په لحاظ باید په تاریخي لحاظ باندې چې دا یو تاریخ پاتې شي د آینده لپاره ونیول شي. خادم صاحب بخښنه غواړم، تاسې ګورئ چې ولې د نړیوال یو شمېر هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني. دلته دا استخباراتي لوبې دي، دوی په دې ښه پوهېږي که چېرته افغانستان په رسمیت وپېژندل شي، دوی بیا د سفارتونو سفیران چې یو بل هیواد ته ځي او راځي وټاکل شي، هغه وخت کې دوی قانوني حق لري چې د دغو جنایتکارانو غوښتنه وکړي. اوس یوه خبره کوم چې اصلا ولې د دینی مسایل په سیاست پورې تړي، ولې همدغه جهادي رهبران چې په پاکستان کې او ایران کې وروزل شول، دا ولې دوی د دین په نامه باندې دین بدنامه کړو، دین ته بې حرمتي او بې احترامي وکړله
د پردیو هیوادو د سیاسي اهدافو لپاره. نو د دې لپاره زما حق په امارت اسلامي دا ده که غواړي چې دا ولس او دا وطن او دا هیواد نور د دغه غمیز څخه وژغوري، باید یو کار وکړي چې هغه دا ده چې ته د ولس مشروع غوښتنې ومني، ترڅو د نړیوالو د نیوکو څخه وژغورل شي. د نجونو مکتبونه، د نجونو پوهنتون دروازې خلاصې کړه چې بالکل نړیوال د په رسمیت وپېژني. بیا هغه وخت کولی شي چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې ستا استازی په 190 هیوادونه دي که 200 هیوادو باندې دي، یغو باندې غږ وکړي چې موږ دومره وخت ورکوو ټولو هیوادو ته چې دا زموږ دغه پروني جنایتکاران چې دا وطن د بدبختۍ سره مخامخ کړی ده، دا څه بدبختي چې افغانستان ته راغله، لکه خادم صاحب نظامونه راغله لړل، مګر دومره ستر جنایت چې د اوو تنظیمي رهبرانو پاکستان کې او اتو په ایران کې وکړو، چې عامل همدا ده چې همدغو دوو هیوادو په افغانستان کې څومره ناروا جنایتونه او په دا وروستیو کې زموږ مهاجرو سره وکړل. همدا اوس هم 3 ورځې وړاندې 450 نفره زموږ مهاجرین پاکستان کې زنداني کړل. تاسو ولدل په څه بې شرمۍ سره مهاجرین موټر ته اچوي. زه تاسو ته خبرو کوم، بخښنه غواړم تابع صاحب، تاسو له راګرځم. مونږ په دې خپلو اسلامي معقولو کې یو خبره لرو، وای هر وخت چې یو مسلمان د الله پاک ناشکري وکړي د خدای غضب به پرې نازل شي. افغانانو د اعلی حضرت په مقابل کې ناشکري وکړه، کودتا یې وکړه، د هغې ورځې نه تر ننه پورې د افغانانو خپه خطا ده. ما د کمونستانو په وخت کې تقریبا 1.5 کال زاده صاحب طالب معلومي یا څنګه ما په بامیانو کې په تبعیدي حالت تیر کړی دی. زه په غلا کابل ته راتلم چې څوک مې ونه ګوري. زه په یو وخت کې را روانم، په دې موټر کې دغه بحث و چې والا دا کمونستان دی، دا وطن داسې شو، دا وطن داسې شو. یاره ما دې موټر ته مخ راوړم، علی خلکو زه تاسو له یوه خبره کوم، زما د الله په وحدانیت قسم وي چې دغه هغه وخت افغانستان په 25 میلیونه کې یا شلو کې مال چې دغه 25 میلیونه خلک ټول په یوه ورځ په یوه لحظه د خدای حضور ته سجده ونه کړي او توبه ونه باسي د خپل ګناه نه، ولکه مو بخي د دې نه بدې ورځې را روانې دي. دا زما خبره چې اوس ورته ګورم صحیح وه، دا بدې ورځې تر ننه پورې دا دوام لري. اوس لا پکې لویه بدبختي دا شوه چې الکه اسلحه دې خرڅ کړه، څه ورته وایي سنګرونه دې خرڅ کړه یو په بل باندې، ټوپک دې خرڅ کړه، د افغانستان حیثیت دې خرڅ کړه، د افغانستان په تاریخ دې لوبې وکړې، دا دې وکړه، دا دې وکړه، دا دې وکړه، د دښمن سره دې 100 ځلې مقابله وکړه، دغه بخښنه غواړم مقابله معامله دې وکړه ورسره د ملت په ضد باندې او د افغانستان د ملي ارزښتونو ملي منافعو په ضد د دښمنانو سره د څه ورته وایي معاملې کړې دي. دا اموخته شوي خلک دغه دری متل دی وایي چې میراثخوره قوم به را آموخته خورنې. دا آموخته شوي دي په دغه خیانتونو باندې، دوی سره قوي قاطع اخرني فیصله پکار ده. که افغانانو کې نور د افغانانو په ملت کې دغه نوره حوصله مندي نه ده پاتې، ټول خلک عصبي دي، ټول خلک عصبي دي. دغه کسان سره چې زه ګورم دا څوک چې د خبرو خلک دي یا مثلا ځانونو په دغه مسایلو کې دخیل ګوري، ټول په یو عصبانیت مبتلا شوي دي چې اسلامي امارت دغه ډله افغانانو د ملي خیانت په مقابل کې ولې دغه خاموش دی، ولې څه نه وایي؟ دا اسلامي امارت به خپل تصمیم ونیسي او په دې اوسني حالت کې چې موږ ګورو د افغانستان اکثریت قاطع اکثریت. خادم صاحب یوه خبره وکړم، بخښنه غواړم بیا تاسې خپل خبر ته دوام ورکړئ. که چېرته امارت اسلامي خپل غرور، افغاني غرور او د زموږ د پلرونو نیکونو شملي غرور وساتي، بیا به پاکستان دا لوبې نشي کولی. د پاکستان چې څه کثافتکاري کوي هغه ټوله په موږ باندې اچي. دا ټي ټي پي خو د پرویز مشرف محصول ده، دا خو دوی رامنځته کړي، په موږ پورې څه اړه لري؟ او د دې لپاره که موږ خپل غرور حفظ کړو، ته باور وکړه چې نور به پاکستان او ایران او تاجکستان دا جرأت ونه کړي چې زموږ د هیواد پر وړاندې د ویښته په اندازه باندې منفي کړنې ترسره کړي. بالکل همداسې ده، بالکل همداسې. تشکر کوم زاده صاحب، مهرباني. تابع صاحب تاسو ته ستړي مه شئ، وایم په خیر راغلی، په خیر راغلی، ستړي مه شئ. ورموده زم سلامونه تاسو ټول ته وړاندې. تابع صاحب تاسو ټول خبرې واورېدې، ډاکټر صاحب احمدزي خبرې دې واورېدې، د زازي صاحب خبرې دې واورېدې، هغه په خپل یو تحلیل وړاندې کړ. ستا تحلیل خو همیش چې زه اورم
تفاوتونه لري د ټولو خبرو سره. موږ منتظر یو په دغه باب ستا خبرې واورو. او مخکې د تاسو خبرو کې یو خبره کوم عزیز صاحب مخکې په خپلو خبرو کې شو ویل چې د دوحې په دغه هوکړه کې بعضې پټ مواد دي. هغه آصف خواجه آصف په دې باندې رڼا واچوله، خپله ذبیح الله مجاهد هم پرې رڼا واچوله چې هلته نورې پټې خبرې نشته. د افغانستان وزیر دفاع ملا صاحب یعقوب هم په دې باندې رڼا واچوله چې ویل قطعا پټې خبرې نورې نشته. تعهد دا شوی دی چې دغه خبرې به په هغه جزئیاتو سره نه افشا کوو تر څو چې موږ په ترکیه کې خبرې فیصله نه کړو، هلته یو قرارداد امضا نه کړو. دا هم دې کې د پاکستان یو چال دی، دې کې د پاکستان چال دی، او دا یو څه لري د دې شاته، د دې خبرې شاته. خو زه چې ګورم د افغانستان اسلامي امارت اوس ملت سره غاړه تر غاړه دی او دوی کوشش کوي چې د ملت نه شي پټ کړي. هر کله چې حکومتونه د ملت نه څه پټ کړي د دې معنا ده چې هغه حکومتونه د خپل ملت سره جفا کوي، خپل جفاګانې پټوي. تا به صاحب په خیر راغلی سلام شي یو ځل بیا ورته خدایم په عزت بخښنه غواړم، مهرباني وکړه ما دې ټول خبرې واورم، مهرباني. بله سلامونه ټولو ته، کتونکو ته او دلته ملګرو ته. ما د دوی خبرې د ټولو واورېدلې، خو زه له یو بلې زاویې نه غواړم خپل نظر تاسو سره یو ځای کړم او د تاسو د خپرونې له لارې ګورئ. د هند او د چین نږدې کېدل یو بل ته دا په سیمه کې لامل د دې وګرځي چې په امریکا ورخطا کړي، یعنی امریکا دې ته وهڅوي چې نوی ګام په سیمه کې اوچت کړي. کله چې همدا په 2021 کې همدغه طالبانو ته توپ وسپاره، هغه ته هم ګونګوسي همدا ولې سیاسي شنونکو حتی استخباراتي لوبو کې دا ویل کېدل چې چین به ډېر زر برید وکړي په تایوان باندې، خو چینایانو برید ونه کړل، دلته جګړه ونه شوله او په اوکراین کې روسان په جګړه کې کېل شول. همدغه لړۍ وغځېدله تر 4 کلو پورې چې د طالبانو سره توپ ده او واک د جغرافي سره د طالبان په کراتو څو هیوادونو ته منډه کړله چې په جنو کې پاتې راغی، په جنو کې داسې وښودله چې امریکایان باید لاس په کار شي چې هغه د روسیې په رسمیت پیژندل د طالبانو ول چې امریکایان ډېر کلک ورخطا کړل. په همدې ډول که تاسو فکر کړئ کله چې هندیانو له چینایانو سره بیا ځلې ملګرتیا یعنی شین چراغ یو بل ته وښودل، سره نږدې شول، اړیکې ښې شولې او په همدې ډول هندیانو له روسیې څخه د تیلو اخیستلو په تکل کې شول او هندیانو دا ویل چې موږ په سیمه کې یو څوک یو په رښتینې توګه موږ یو څوک دي، یو اقتصاد په دغه سیمه کې د تاثیر لاندې لري او خلک دي عملاً د خپل اغیز لاندې راوستلي دي او د دوی هغه مهاجرین چې په غربي هیوادونو کې په امریکا، کاناډا، استرالیا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې هندي مهاجرین ژوند کوي، ډیره کلکه اغیزه دوی په انتخاباتو کې او په اقتصاد کې او په ساختار دغه مملکو کې چې دوی هلته ژوند کوي هلته پروت ده. ځکه دغه هندي تابعیت دوی ډیر خپل دغه پس شاته هیواد سره چې هندوستان ده یو خاصه مینه لري چې دغه جوته سوي د په ټوله دنیا کې سره لري چې د روسي مهاجرین ست په اروپایي هیوادونو غربي کې چینایان هم ست خو هغه اغیزه چې هندیان لري په ټاکنو کې او په دفاترو کې او په اقتصاد کې، زه فکر نه کوم چې د نورو هیوادونو مهاجرین دي په غربي هیوادو کې ولري. دغه ټول چال سره یادولې چې هندیان وتوانېدل چې خپل سیاست په سیمه کې او په ټول ټال کې په نړیواله کچه باندې خپل کړي چې په دې کې امریکایان د سلوبي د پردو تر شکل ناکله رنگ راوړي او بدرنګ شي. دا هم د استخباراتو مسایل دي چې پاکستانیانو امکان دي د ماپان باندې د پاکستان برید وکړي په افغانستان باندې د پردو تر شا د امریکایانو لاس وشيږي د ماپان باندې چون چې دوی کېنول او دلته همدغه هندیان که تاسو فکر کړئ اوس په رسمي بڼه غواړي طالبان وپېژني، هغه په باندې معنا چې سفارت عملاً خلاصيږي، د دوی سره راشه درشه کېږي، د دوی هغه پخوانۍ پروژې چې په جمهوریت په وخت کې هغه نه مخکې دلته ولې دغو د بیا ځلې پرانیستلو په خاطر باندې دوی غږېداوې وکړلې او په همدې ډول چینایانو پاکستان ته شا کړله ځکه چې دوی هلته غټه پانګونه کړې. د دغه پانګونې په خاطر باندې پاکستان ته ډېره کلکه ګوتڅنډنه شوې ده. پاکستان درې ګونې لوبه په سیمه کې کوي، دلته امریکایان هم خوشحاله ساتي، روسان په همدې ډول ایران په ګاونډ کې چې ده او په همدې ډول که تاسو فکر کړئ د زلمي خلیلزاد غیر رسمي تا کابل ته او سره له دې چې هغه اوس یو
پوزیشن یو جای نه لري په دولت کې، نه د وزارت خارجه دي امریکای څه ویلي دي په دې اړه، نه ډونالد ټرمپ څه ویلي دي، حتی دای په خپل چې خلیلزاد حرکت کاوه یو ټویټ یو لیکنه شیبه کول یو چا سره مرکه کوله، دغه هم د خلکو په وجود کې تبره پیدا کړې ده د پاکستانیانو او حتی هغه مجاهدین یا هغه کسای په ټول کې د جمهوریت هغه پلویان یاد کړ چې په افغانستان کې د 19 کال حاکم ول، د دې ټول په ځان کې تبره پیدا کړل د بیا ځل لپاره، ځکه چې خلیلزاد هغه کس دی چې د مجاهدینو رهبرانو رانیولې د طالبانو تر رهبرانو پورې، حتی په روسیې کې په جمهوریت کې چې د خلقیانو پرچمیانو ځینې کسان په حکومت کې ښکیل سول او په ولسي جرګه او په مشرانو جرګه کې او عملاً په وزارتخونو کې دندې واخیستلې، یعنی له ټولو څخه یو خاص شناخت لري، پیژندګلوي لري، او حتی د څاپېړې یعنی سیاسي څاپېړه زیادوم د لاس څاپېړه نه ده، هغه د سیاسي څاپېړې توان هم په دې کې شتون درلود چې په کرات د خپل مرکو کې ویلي دي چې ما فلاني ځای کې غوښتل بم واچوم، چې هیڅ چا د خبر رد نه کړله او دا د پروپاګاندا په منوال باندې چا راتاو نه کړل، یعنی دا د دې کې چې د رښتیا ویلي دا او دغه افغاني کلیپونه اوسنۍ مرکې او داسې رسنۍ دته عملاً ورزي او اوس کابل ته بیا ځل له امیر خان متقي سره کتلې، زه فکر کوم چې د افغانستان د اوس لپاره لاس یو چت ده بر ده، خو په شرط دي چې دغه خبرې چې ملګری وکړي او ځکه چې طالبان ورخطا نشي او دغه د باندې ډیپلوماسي چې اوس غوړه کړې ده په دې کې نه ځان خو کی او نه خپل ولس کدوې څخه بیا ځل لکه په کراتو تاسو فکر کړی موږ 14 کال بیلګه همیشه شاده روسان تر شاده درلودل په اخره کې د موږ څخه له لاسه ووتل، موږ نه توانېدلو چې توپ قابو کړو، موږ ډېر نازنینه ولسمشر ډاکټر نجیب پکې له لاسه ورکړ، په همدې ډول افغانستان اردو او نظامي تشکیلات له صفر سره ضرب شو، ورې بیا ځل هم داسې فرصت موږ ته راغی، ناتو د موږ تر شا 20 کاله ودرېدله، خو په ډېر اسانه ټیټه بیه چې طالبان 20 کاله د دې په وړاندې جنګېدلي وو، دغه سیاسي توپ دوی ته وسپاره، نو دغه سیاسي توپ اوس له طالبانو سره شته، دوی اوس پوهېږي چې لوبه څه شی ده، چې د قومندانانو یا د رهبرانو ځمکې مصادره کیږي، دا هم یو نیک ګام ده چې تاسو اوس په خبره کې د اسحاق گیلاني یاد کړل او د شهرک آریام یاد کړل، دغه ورته ګامونه کوچت کیږي، زه فکر کوم بیا د دې خولي هم بندي هغه دیاسپورا څخه سودی له هیواد څخه د باندې دوی ګټه پورته کوي، امکانات دي چې خلک ورته پوښي او ورسته لدی چې تاسو نور د هغه حرکت چې پیل کړي هغه ورستۍ سلګي دي او د افغانستان په سرنوشت باندې لوړ ممکن پاتې شو. د اوربان مسله هم بیا د خپل خبر زت کاروم هغه په طالبانو پورې راګرځي، دوی په ظرفیت پورې، دوی په سیاست پورې، په درایات چې په سیمه کې اوس پروت دي له هندیانو سره مخ ته دوی په داسې یو روپ چې د هند جګړه افغانستان ته رانوړي، لکه په شل کال جمهوریت کې چې د هند جګړه او د روسیې د پاکستان جګړه عملاً په جمهوریت کې موږ تجربه کړله او دغه کار باید بیا ځل ونیسي. موږ هند ته باید ووایو چې تاسو د موږ دوست یې، نو د نور اړخو له طریقه موږ ته راوړاندې نشي چې د پاکستان دغه تبه نور هم شدید شي او هغه اقتصادي چیزې په او داسې په کور کې د نن ناخوالو سره لاس او ګریوان ده چې لاس یې واچو افغانستان ته او په دې کې دوی باید بند پاتې شي او د خلکو مننه. ډېره مننه کوم کابل صاحب، ډېره ښکلې دا موږ چې ورته وګورو په دغه څو لنډو ورځو کې، یعنې 2 هفتې وشو د تقریبا د جګړې د پاکستان د حملو نه تر ننه پورې یو څه کم 2 هفتې برابرېږي. په 2 هفتو کې چې د افغانستان په اړه په سیاست کې کومې پاڼې واوښتې راواوښتې اخوا دېخوا شوې او د پاکستان او افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ سیاسي دا لوبه روانه شوه. په سلو کې د اسلامي امارت غړي برلاسه وو او دغه لوبې ګټونکي دي، که په دوبۍ او په قطر کې د پاکستان د نظامی حکومت غړي دې له مجبور کړو چې د طالبانو سره کینی او دا مجبوریت ورته پیدا شو چې طالبانو سره کینی، طالبانو سره د خبرو تقاضا وکړي او روزو ته نه وکړي چې دوی سره کینی. دا د طالبانو هغه ډېر قوي برلاسه او ډېر قوي موافقیت و. دا هغه ټولو خلکو ته لوی خجالت چې دی به ویل نه مو پوهېدو، البته ډېر کسان به نه پوهېدو، هغوی به ویل چې دا طالبان د پاکستان دا دي او د پاکستان دا دي او د پاکستان دا دي. خو په دغه کړنې سره طالبانو جهان ته، دنیا ته، خپل افغانانو ته دا ثابته کړه چې دوی به د چا لاسپوڅي نه شي او نه دي. سیاست لوبه بېله ده. هغه وخت چې د دې خلکو لاس بند و، مجبوره وو، ټولې دنیا کې دا لوبې شوي دي.
دغه خمیني چې مخکې دی نه چې ایران ته راشي د پاکستان او دغه بخښنه غواړم د فرانسې او د امریکې نه پیسې نه اخیستې کومکونه یې نه اخیست وخت چې امریکایانو راوستو فرانسویانو په مرسته باندې په ایران کې ښکته کړه فقط لس ورځې باندې د امریکې پسې راواخیسته دا قذافي د پسې راتېر شه صدام حسین بل دا ډیر ده دا لوی لست لوی اوږد لست ده د خلکو چې په دنیا کې امریکای او سیاسي راوستي دي مګر برته د دوی مخالف شوي دي جنرال نوریګا د پانامې رژیم هغه د امریکای مخالف نشو هم دوی راوسته و دوی ورته پیسې ورکړي وي کومک یې کړی و خبره دې کې ده خبره دا ده چې دې خلکو دا لوبه ډېره ښایسته وکړه او سل په سلو کې ته ګټونکي راووته او دا امید شته دا امید شته چې په آینده کې به په دغه سیاسي لوبو کې طالبان ډېر ښه وځلېږي او د لوبې ګټونکي وي نو زه خو نورې خبرې نه لرم کریم صاحب دا دغه دې شته دی عکس دې شته ډېر ښه معنی خدا ښایسته تصویر دی بریتونه دې هم پکې ښایسته دي نو نه پوهېږم چې خپله یې که نه یې که خپله یې او خبرې لري خو ښه ده که نه موږ آخر خبرې دي بس وخت هم پوره دی څه کم که جواب دې رانه کړه خادم صاحب محترم سلامونه و احترامات علیکم سلام سره موږ دا دوستان خپل علمی نظر په دې موضوع په اړه باندې الحمدلله ډېر قوي او مستدلل دا یو ټکي کې اضافه کول غواړم چې دا لوبه د امریکا په فرمایش باندې او د ټرمپ دغه د نوبل د پرایز ترلاسه کولو ته یو دغه چې وته خوش آمد دی چې پاکستان یې کوي چې پاکستان مخکې دا هڅه کړې وه چې دغه دوه درې واري د ټرمپ لپاره د نوبل د جایزې غوښتنه وکړله او د افغانستان جنگ لا نو شروع شوی د پاکستان سره چې ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د اته جګړې می پای ته رسولې دي او نه هم جګړه چې نوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شروع شوې ده یعنی لا تر هغه وخت پورې حمله نه و شوې نه پاکستان سټرایک کړو نه افغانانو دفاعي دغه کړو خو ټرمپ دغه یو دغه ورکړلو بیانیه نو مطلب د دې ټولي قضیې د رامنځته کېدلو دا دی چې دا د پاکستان داسې یو عمل دی چې د امریکای د خوشامد لپاره یا د امریکای د راضي ساتنې لپاره دغه یو پیش خدمتي کوي نو ډیره مننه موضوع تقریبا دوستانو واضح کړی دا اوس څه د دوستانو موضوعات تکراروم مننه خادم صاحب محترم بخښنه غواړم ځاځی صاحب او تابع صاحب که تاسو د وینا شی لرئ خو ښه ده که نه وخت تقریبا پوره دی 1 دقیقه 2 دقیقې لرو ستاسو مایکروفون ګل دی ځاځی صاحب او ډیر ښه کار چې پس له څو لسیزې وشلو هغه دا و چې په ملت کې ملي روحیه را ژوندۍ شوله چې دا د افغانستان لپاره او د نظام د بهبود لپاره ډیر یو ګټور کار وشلو نور څه نه لرم زه خپله د دې خبرې تایید کوم د 100% کې طرفدار یم څومره چې افغانان په فکري لحاظ او یو د بل سره په ملي مسایلو کې نزدیکیږي او لاس ورکوي او خپل اندروني اختلافات د منځه وړي دا د دې وطن د بقا او د سقا د ترقۍ د ټولو شیونو بنیادونه په همدغه یو جمله کې دي او د خدای نه شکر ګزار یم چې د ملت د خپل دغه تاریخ په دوران کې چې دا ټول تاریخ وګوري دې ټکي ته همیش دي ژوندي دي تکړه دي او یو بل ته سره لاس ورکوي او متحد دي په خپلو منځونو کې وار څه لري مګر په دغه موضوع کې چې کله د وطن د دفاع مسله شي بیا غونډ سره یو لاس دي موږ په داخل د افغانستان کې وکاته چې دا خلک چې وایي چې ولس موږ سره دی او ملت موږ سره دی او خلک موږ سره دی او ناست دی په ترکیه کې لاس کې د پیاله د شرابو پیاله ده او مخ کې ښځې ورته ګډېږي او دعوا دغه لري د افغانستان کې د قدرتونو لري مخې تور شو د دې ټولو د خجالت وباسي د افغانستان د خلکو زړونه به هغه وخت یخ شي خو
خوشحاله بشي د اسلامي امارت پورې به دغسې ونه کړي، داسې به ونه کړي چې په عمر به نور ته نه بېل نشي چې د دې ملي خاینینو په باره کې اسلامي امارت خپل آخرین تصمیم اعلان کړي. د نورې خبرې خلاصې، زه خو څه نه لرم، وخت هم پوره دی. خپل ټول ښاغلي لیدونکي اورېدونکي ټول په الله سپارم. مخکې دې نه چې موږ خپل پروګرام قطع کړو، دغه یوه هیله د خپلو لیدونکو نه لرم، لطفا خواهش کوم مهرباني وکړئ دغه زموږ خپرونه د خپلو دوستانو سره شریکوئ. موږ چې موږ ته د خلکو نظریات را ورسېږي په کومو مسایلو باندې خپرونې ضرور دي. موږ دغه نه یو څه ورته وایي عقل کل او فلاسفه جهان نه یو ورونو، موږ ستاسو غوندې عادي انسانان یو. موږ ته یوه هڅه موږ کوو، خواري کوو، ځان باندې فرض ګڼلی چې البته دغه شی په موږ باندې ضرور دی چې وکړو. تاسو موږ ته خپل نظریات را سره شریک کړئ، انتقادات خپل شریک کړئ موږ سره. تاسو موږ له ووایئ چې کوم مسایلو باندې موږ تاسو ته خپرونه جوړه کړو، کوم مسایل ضرور دي، کوم موضوعات ضرور دي. او تاسو که حتی په اسلامي امارت باندې نیوکې هم ولري اصولي، چې د ستاسو نیوکې د افغانستان ملي حیثیت، ملي غرور، ملي یووالي ته صدمه نه وي، موږ ډار نه لرو چې نشر کړو. قطعا موږ ستاسو نیوکه هم نشو. او زه چې ګورم تر کوم ځای چې ګورم اسلامي امارت هم د دغسې نیوکو مخنیوی نه کوي، هغوی هم ورته خپله غېږه خلاصه کړې اوري یې. هغوی یوه خبره اعلان کړې ده چې ته که په اسلامي امارت باندې اعتراض او نیوکه په دې خاطر کې چې د اسلامي امارت بنیادونه متضرره کړي، بیا دا اجازه ده. دا په امریکا کې هم تا ته اجازه څوک نه درکړي. بله خبره دا ده چې خادم صاحب یو وړاندیز لرم که وکولی شي د زموږ د څاروان پروګرام د ستا پر نمره د تلیفون ولیکي، کتونکي وطنوال کولی شي چې په بحثونو کې چې څوم پروګرام دوی موږ نه پوښتنې وکړي او د دوی پوښتنو ته ځواب ورکړو. او که څوک هم نیوکې کوي باید اصلاحي نیوکې وکړي، مغرضانه نیوکې باید ونه کړي. ولې اوس د مغرضانه وخت نه ده، اوس د دغه هېواد د ژغورلو، د ولس د ژغورلو وخت ده. بالکل اوس د یووالي وخت دی او د وحدت وخت دی. یو بل ته باید سره ټول لاسونه ورکړو. موږ ټول دغه یاره دغه یوه خبره کې ګورئ، تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ، ټولو زما ښاغلو لیدونکو، که پښتون یې، که هزاره یې، که تاجک یې، که هر څوک یې، دغه یوې خبرې ته فکر وکړئ چې موږ ټول د دغې خاورې بچیان یو. هېر کړئ دا خپل پلرونه چې زه د چا زوی یم، زه د چا زوی یم، زه د دې خاورې بچی یم. که په دې خبره دې ځان قانع که ستا په زړه کې نور هېڅ هم نه پاتې کړي، زړه به دې بیخي پاک شي. زما دا وطن مې مور ده، دغه وطن مې پلار دی، زه د دې اولاد یم. بس خلاص، دلته نور هېڅ بل سوال نشته. قطعا عزیزانو ټول په الله سپارم. ډېره ښه اونۍ ولرئ، تر بلې اونۍ پورې تاسو ټول په خدای سپارم او خدای ستاسو په ټول مخ هم خیر. خادم صاحب، دعاګانو کې مې یاد عابد ساتئ. صاحب، ډاکټر صاحب، او کریمزی صاحب، خدای په امان. ټول الله مو شي. خدای په امان.